بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نننې ورډ اف د ډے زمونږ دی شروډ. زما سره یو ځل ووایه شروډ. شروډ ویلې کېږي هوښیار ته. په اردو کې به تاسو وایئ چې هوښیار، او په پښتو کې هوښیارتیا. په انګلیش کې به تاسو وایئ چې showing quick practical cleverness، یعنی زر چټک عملی طور سړی خپل هوښیارتوب وښیي، نو هغې ته ویل کېږي شروډ. صحیح ده؟ نو دا ډېر اهم ټکی دی. د دې په شانتي مانو والا ټکي په انګلیش کې نور هم ډېر زیات شته دی. مثال په طور ویزډم ویل کېږي حکمت ته. نو حکمت چې په کومه یو خبره کې نو هغه خو هوښیارتوب وي که نه، نو هغې مطلب هم راځي هوښیارتوب. یا دغه شانتي وایز هم ویل کېږي عقلمند ته. نو عقلمند خو هغه کس څوک چې هوښیار وي که نه، نو دغه شانتي د دې ټول یو شانتي معنی دي. یا تاسو کلیور هم ویل کېږي هوښیار ته، څوک چې هوښیار وي. یا کلیر مایندډ هغه چې د چا مازغه صفا ذهن وي، روښانه ذهن وي، هغې ته ویل کېږي کلیر مایندډ. یا کیلکولیټینګ مطلب دا دی چې حساب کتاب کوونکی، یعنی یو کس چې یو قدم اخلي نو اول پوره حساب کتاب وکړي چې زه دا قدم اخلم چې دا به زما دپاره ښه او که دا به زما دپاره ناښه. داسې سوچ خو هوښیار کس لري که نه چې اول به حساب کتاب کوي. نو دا ټول ټکي تاسو وګورئ، د دې ټولو مطلب هم راځي هوښیارتوب. او دا زمونږ نننی ټکی دی شروډ. هغه کس ته ویل کېږي څوک چې نور خلک په صحیح طریقه سره جج کولی شي، د خلکو په باره کې صحیح اندازه لګولی شي، یا د حالاتو په باره کې صحیح اندازه لګولی شي او د هغې مطابق ډېر ښه قدمونه او ډېر ښه فیصلې کوي. نو هغه کس ته هم ویل کېږي ا شروډ پرسن. یا که فرض کا یو بزنسمین او هغه خپل انویسټمنټ، خپل سرمایه لګوي په یو بزنس کې، انویسټمنټ کوي په خپل سرمایه کاري کوي په یو بزنس کې، او هغه په هغه خپل فیصله کې بیا کامیاب یو نور ګټه وکړي او نور پیسې وګټي، نو موږ بیا څه وایو چې هی از ا شروډ بزنسمین. هغه ډېر هوښیار بزنسمین دی. نو دغه شانتي دا شروډ موږ استعمالولی شو. دا تاسو شروډلی هم استعمالولی شئ. شروډلی که بیا موږ استعمالو نو هغه به بیا ایډورب شي. شروډلی مطلب به بیا راځي په هوښیارتیا سره، یعنی he shrewdly invested his earnings. هغه خپل آمدن دغه چې کومه سرمایه وه هغه یې ډېر په هوښیارتیا سره خرچ کړله، په هوښیارتیا سره هغه سرمایه کاري وکړله، هغه سرمایه په څه کې ولګوله. صحیح ده؟ نو په هغه ټیم کې بیا سره راځي شروډلی په هوښیارتیا سره. دغه شانتي دا فکر تاسو په اردو کې هم دغه شانتي ویلی شئ چې اس نے ہوشیاری سے اپنی کمائی کی سرمایه کاری کی. یا تاسو چېرته چاته نصیحت کوئ چې هوښیار اوسېږه. صحیح ده؟ څوک سکار کوي ته ورته چې یاره هوښیار اوسېږه، نو ته ورته ویلی شئ چې be shrewd and proceed more cautiously. هوښیار اوسېږه او مخې ته چې ځې پروسیډ دې ته ویل کېږي، یعنی ته چې کم قدمونه مخکې طرف ته اخلي، مخکې ته روان یې، پروسیډ more cautiously، او ډېر په احتیاط سره مخکې طرف ته ځه. نو دغه شانتي هم دا موږ استعمالولی شو. یا یو اخیری اگزامپل، نن سبا په پاکستان کې یو ځل د پټرول شکر الحمدلله چې لږ ارزان شوله، نو تاسو دا ویلی شئ په سنټنس کې داسې استعمالولی شئ چې bringing petrol prices down is politically a shrewd move. پټرول ارزانول د هغې قیمت لاندې راوستل politically a shrewd move. دا یو سیاسي طور باندې دا یو ډېر هوښیار قدم دی، یو هوښیار حرکت دی، یا یو هوښیار کار دی. یعنی حکومت چې کوم دا پټرول لږ ارزان کړی دی نو دا یې لږ هوښیارتوب کړی دی. صحیح ده؟ نو دغه شانتي دا موږ په دې فقرو کې استعمالولی شو. زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. نو د نورو ټکو په شانتي دا هم پکار چې تاسو په سنټنسز کې استعمال کړئ او په کمنټس کې موږ ته ولیکئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ټولو ته د هغې جواب درکړم. انشاءالله په نیکسټ ورډ اف د ډے کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.